Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn WH questions in English. په دې ویډیو کې به موږ زده کړو دا چې WH questions څه شي دي او څنګه استعمالیږي. که چیرته ستاسو څخه دا پوښتنه وشي چې What are WH questions؟ یعنی WH questions څه شي دي؟ څو برخې لري او د چی لپاره استعمالیږي؟ ستاسو جواب به څه وي؟ نو بیا واورئ. Definition یا تعریف د WH questions. WH questions are questions that start with words like what, where, when, why, who, which and how. WH questions هغه پوښتنې دي چې په what WH80 where WHERE when why who which او how سره شروع کیږي او د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي. خو دا هغه پوښتنې دي چې په یوازې yes یعنی هو یا په نو سره نه جوابیږي بلکې زیات معلومات ته ضرورت لري چې په مثالونو کې به ښه پوه شي. Types of WH questions with examples. اوس به راشو دې خبرې ته چې WH questions څو برخې لري او د هرې برخې تعریف سره له یو مختصر او لنډ example دا څنګه کیږي. اول دا خبره چې WH questions څو برخې لري. WH questions په اصل کې یعنی هغه چې ډېر استعمالیږي اووه برخې او یو بل WH question هم شته چې هوز دی WHOSE دا هم WH question دی لیکن استعمال یې زیات کم دی. نو له همدې کبله بعضې وخت ګر سره د اقسامو څخه د WH وغورځول سي ووځي او که چېرته ورسره یو ځای شي نو به اقسام یا برخې د WH questions و اتو برخو ته ورسېږي چې هغه اته برخې سره له مختصرا تعریف او اګزامپل په داسې ډول سره دي. What WH80 چې معنا یې ده څه یا څه شي چې مختصرا تعریف یې په داسې ډول سره دی. Used to ask about things یعنی هغه چې استعمال یې راځي لپاره د پوښتنې کولو په اړه د شیانو. For example, what is your name؟ ستا نوم څه دی؟ ستا نوم څه شي دی؟ What are you doing؟ ته څه کوې؟ ته په څه شي باندې اخته یې؟ ته په څه باندې اخته یې؟ اوس په دغه مثالونو سره خو موږ دا وپېژندل چې what د څه شي لپاره استعمالیږي معنا یې څه شي ده او موږ مخکې دا وویل چې WH questions هغه پوښتنې دي چې یوازې په yes یا په نو سره یې اکتفا نه کېږي بلکې زیات معلومات ته ضرورت لري. نو اوس دلته دوې پوښتنې وشوې چې تاسو ته ښکاري هم What is your name؟ What are you doing؟ جوابونه یې په داسې ډول سره دي. My name is احمد زما نوم احمد دی. اوس په دې جواب کې ته دا رقم نشې ویلی چې yes هغه درته ووایي چې what is your name ته وایي yes هو څنګه هو دا هیڅ جواب نه دی که فکر ورته وشي. یا هم I'm writing my homework زه خپل کورنی یعنی کارخانګي کار لیکم. انشاءالله چې پوهېدلي به یاست. اوس راځو دوهمې برخې ته. Where WHERE چې معنا یې ده چیرته. Used to ask about place یعنی هغه سوال چې استعمالیږي لپاره د پوښتنې کولو په اړه د ځای. For example, where do you live؟ تاسو چیرته اوسېږئ؟ یا هم where is the school؟ مکتب چیرته دی؟ نور جوابونه تاسو خپله ورته پیدا کړئ. دا رقم چې I live in Kabul province چې دا د اولې پوښتنې جواب دی. یا هم the school is around of this road یعنی سکول د دغه رود یا سړک په شاوخوا کې دی. When WHEN درېیمه برخه چې معنا یې ده کله. Used to ask about time یعنی هغه پوښتنه چې استعمال یې راځي لپاره د پوښتنې کولو په اړه د وخت د زمان. For example, when will you come؟ ته به کله راشي یعنی هغه به کوم وخت او زمان وي چې ته دلته راشي. څلورمه برخه why WHY چې معنا یې ده ولې. Used to ask about reason چې دا بیا هغه WH question دی چې استعمالیږي لپاره د پوښتنې کولو په اړه د دلیل. For example, why are you late؟ ته ولې ناوخته یعنی په کوم دلیل د کوم علت له مخې ته ناوخته راغلی. Why are you sad؟ ته ولې خفه یې. پنځمه برخه هو WHO چې معنا یې ده څوک. Used to ask about person یعنی هغه پوښتنه چې استعمال یې راځي لپاره د پوښتنې کولو په اړه د شخص یا انسان. For example, who is your teacher؟ ستا استاد څوک دی یعنی هغه کوم شخص یا انسان دی چې ستاسو استاد دی. Who called you؟ تا ته چا زنګ وهلی و. شپږمه برخه which WHICH چې معنا یې ده کوم یو. Used to choose between options یعنی هغه WH چې استعمالیږي لپاره د پوښتنې کولو د انتخاب په منځ کې د دوو یا ډېرو انتخابونو. For example, which color do you like؟ ته کوم رنګ خوښوې؟ مثلا دوه یا بیخي درې یا ډېر رنګونه یې تاسو ته ایښي دي او بیا تا ته وایي چې په دغه دوو یا درو رنګونو کې کوم رنګ ته خوښوې؟ کوم رنګ ستا انتخاب دی.
Which book is yours? کوم کتاب ستا دی؟ اوهمه برخه how H-O-W چې معنا یې ده څنګه یا څو یعنی څومره. Used to ask about method, condition or number یعنی دا بیا هغه پوښتنه ده کوم چې استعمال یې د درو شیانو لپاره راځي لکه میتود یا طریقه یا هم حالت او یا نمبر لپاره. For example, how are you ته څنګه یې چې په دغه مثال کې دغه how استعمال شوی لپاره د معلومولو د حالت. How many brothers do you have ته څو ورونه لري په دغه مثال کې بیا how استعمال شوی لپاره د عدد یعنی څو دانې څومره عدد ورونه تاسو لري. اوس دلته اتمه برخه WH question پاتې شو چې هغه whose دی WHOSE. دغه whose بیا څه بالا ده د دې تعریف او معنا بیا څه رقم دی. Whose is used to ask about ownership position یعنی whose د دې لپاره کاریږي چې وپوښتو یو شی د چا دی یعنی د شی د چا ملکیت دی. For example, whose book is this دا کتاب د چا دی. Whose phone is ringing د چا ټلیفون زنګ وهي. Thank you for watching. که دا ویډیو درته ګټوره وه نو لایک شیر او سبسکرایب کول مه هیروئ. See you in the next time. مننه.